السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره د دې زړه د تنګون وجه څه ده او څه کیدی شي، او دی بیا وایي کله مې دونه زړه تنګ شي چې تر ډپریشنه پورې لاړ شم که نه. جناب عالی، اصل کې ټینشن یو درې قسمونه لري د میډیکل یا د طب په ژبه کې. یو ته سټرس وایي، یو ته انزایټي وایي، یو ته ډپریشن وایي. نو سټرس دا پکې تر ډیر لږ وخت وي، دا ډیر زر ختمیږي. هغه دا چې د پاست خبره وي، د ماضي خبره وي، او مسله په زمانه گذشته کې یا تیره شوې زمانه کې در سره یو شکار شوی وي، لکه مثلا یو سړی یو ځای کې بې عزتي وشي، بیا هغې ځای نه دی راشي خو کور کې سبا یا بله ورځ هغه ځای یادوي او دی ورته خفه وي او ټینشن کې وي او غوسه وي. نو دا سټرس دی. یا مثلا یو حادثه وګوري یا د قرنګ یو عمل وګوري چې غیر مترقبه وي، دا خیال نه وي چې داسې کار به ما سره وشي، لیکن هغه کار ورسره وشي. نو وروستو هغه کار دی بیا یادوي او طبیعت یې ورسره خرابوي. دا سټرس دی، دا ډېر په اسانه ختمېدی شي، دا زر ختمیږي. دویم نمبر کې انزایټي ده. انزایټي بیا دې ته وایي چې هغه د فیوچر او د مستقبل خبره وي. کله کله د یو سړي او چا سره واقعه راغلی وي، یا مثلا یو کار یې کړی وي او هغه داسې سړي سره هغه کار شوی چې دی اوس وایي که دی خبر شو بیا به دی ما سره دا چل وکړي او زه به بیا دا چل وکړم. هغه غریب هغه مسله دونه غټه وي هم نه، د هغه کس په ذهن کې دا شی وي هم نه، لیکن د ده په ذهن کې دا وي چې دا چل به اوس راسره وکړي او بیا به زه ورته داسې یو چل وکړم او هغه به بیا دا وي. دې نه اوږده کهاني دی، ځان سره غرونه ځان ته جوړ کړي او هغه غرونه یې په اوږو باندې سواره وي. دا انزایټي ده، دا هم خطرناکه وي. دا ډېر وخته پورې سړي په طبیعت باندې ډېره زیاته درنده حسابېدی شي. ډېره زیاته د دغه وجه چې کېږي د های بلډ پریشر، د بي پي نه دی، بلډ پریشر چې های کېږي ورسره، او یا فالج خطره، هغه ډېر ځلې دې نه ډاکټران وایي چې راځي. او دریم نمبر کې ډپریشن دی. دا بیا ډېر خطرناک شی دی. ډپریشن مختلف اسباب کیدی شي، لیکن ډپریشن په طبیعت کې ځای نیسي، هغه بیا زر حل کېږي نه. اوس دا انزایټي ده که نه، یو سړی دی، یو عمل دی، هغه وایي ورسره دا به راسره کېږي او دا به راسره کېږي، هغه کار چې بیا ورسره وشي د ده چې کوم خیال او فکر یې هغسې نه وي، بیا کله کله خوشحاله هم شي. لیکن ډپریشن ډېره هم خطرناکه مسله ده. د میډیکل په ژبه کې خبره درته کوو. د میډیکل په ژبه کې د ډپریشن مختلف اسباب کیدی شي. دا کله کله داسې وي چې یو سړی د یو داسې شي په طلب او حصول کې وي چې هغه ممکن نه وي. لکه زه سوچ وایي، زه به وایم چې یاره زه خو وزیر شوی وی، او اراده مې هم ده، یو سوچ مې هم ده، یو خیال مې هم دی. یا یو مالداره سړی وګورم، هغه سره ګاډي وګورم، زه چې دا ګاډی اوس ما اخیستی وی او بس هلې ځلې مې شروع کړي وي، لیکن هغه اسباب ما سره نه وي چې د هغې اسبابو باندې زه هغه ځای ته ورسېږم که نه. یا د قرنګې بل یو شی ته خېلی شي چې څه کوم یو شی ته په خپل مزاج کې جوړوی شي، یعنې داسې یو شی چې د چا په حق کې ناممکن وي او دی د هغې حصول پسې خوشي وي. یو سبب به دام کیدی شي د ډپریشن، یو سبب یې خانداني مشکلات هم کیدی شي. کله کله خاندان کې مشکلات وي، د ورونو په منځ کې وي، د پلار سره وي، د یو داسې کس سره وي چې خلاصېدی هم ترې نه وي، لکه خلاصېدی هم ترې نه شي او مسله هم نه حل کېږي. نو دا دویم هغه وجه کیدی شي چې ډپریشن ته سړی لاړ شي، او مثلا مختلفو حالاتو باندې لکه هغه د په حال دغه باندې تکلیف وي ډېر زیات که نه، او ډپریشن یې ورباندې. دا قرنګې کله کله داسې هم کېږي چې یو سړی چا باندې دونه بوج واچوي چې هغه بوج دی نه شي اوچتوی. سوچ وکړه یو سړی ملګری دی ډېر نږدې، او مطلب هلته ورته دغه هم نه شي کوي، او هغه درته وایي چې دا فلانی کار به ته کوي، او هغه ستا د وس خبره نه وي. نو دا دې سره هم سړی کله کله ډپریشن ته لاړ شي. مختلف اسباب ډاکټران ښیي. کله د صحت وجه هم وي، کله کله صحت کې داسې مسله راشي د هغې د وجې نه سړی ډپریشن حالت ته لاړ شي. لیکن ډپریشن خطرناک شی دی، دا تر ډېر حده پورې په دغه کې پاتې کېږي. ډاکټران د دې مختلف دغه ښیي، د علاج اسباب او ذریعې ښیي. یو د علاج سبب او ذریعې ورزش ده، لکه گیم سړی وکړي. گیم کې دا وي که نه چې هغه د ده هغه ذهن په مسابقتي دغه باندې اخته شي، دا به زه ګټم او هغه به یې ګټي او زه به یې وګټم او دا به چل کېږي. نو هغه دی ټول سوچ هماغه گیم طرف باندې وي. نو ورزش چې د گیم په شکل کې وي، نو دا ډاکټران وایي چې دا د ډپریشن د کمېدو سبب کېږي. لکه ورزش د دې یو شی دی چې دویمه
داسې ملګرو سره ناسته چې هغه ستا د طبیعت ملګري وي، چې ستا ورسره طبیعت برابر وي، هغې ملګرو سره کښېنه، پاسه، هغې سره خبرې، ګپ شپ، هغو سره مجلس ډېر کوه. نو دا دویمه هغه د علاج ذریعه ده چې دې سره د ډپریشن علاج ورسره کېدی شي. داسې ملګري وي سړي طبیعت ته راستوي. بس درېیم نمبر کې سفر. کله کله سړی داسې یو ځای ته لاړ شي، ډېر ښکلی مزېدار ځای وي، ناشنا غوندې منظره وګوري، دې سره هم دغه کېږي. لیکن د دې شرعي علاج هم شته دی. صحیح بخاري نه دی، بخښنه غواړم، او صحیح بخاري دی که نه، مسلم کې هم روایت دی، لیکن صحیح بخاري کې دی. دویم جلد دی صحیح بخاري، کتاب الدعوات دی، باب الدعاء عند الکرب، هغې باندې باب لګولی. دا هغه دعا ده چې د ډپریشن او د ټینشن په وخت کې دا دعا به خلک وایي. په دې کې د قتاده رضی الله عنه، د قتاده رحمه الله هغه روایت دی، په کې د ابوالعالیان هغه د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نقل کوي، وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول عند الکرب، چې کله به ټینشن او د مصیبت او تکلیف، د نبی علیه الصلاة والسلام هم مختلفو حالاتو کې دغه کېږي. قرآن مجید کې راځي بسم الله الرحمن الرحیم لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. نبی علیه الصلاة والسلام تر دې حده محنت کوو، په ځان به بوج تېرو چې خدای مکړ د ټینشن او د ډپریشن د وجې نه به وچوي، زړه به وچوي، یا به ورته هارټ اټیک وشي. نو الله پاک ورته فرمایي لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ستا دا اراده ده باخع هالک نفسک، چې ته خپل نفس هلاک کړي د دې دپاره چې نبي اسلام په دې به دغه چې دا کافران ولې نه مومن ایمان ما بن ایمان ولې نه راوړي، څه کمی دی زمونږ په دعوت کې، څه کمی دی محنت کې، څه کمی دی اخلاص کې، څه کمی دی، څه وجه ده چې دا خلک ایمان نه راوړي، حالانکې هغوی په تقدیر کې ایمان نه و. ښه جي، نو ګوره اوس مسله دا ده که نه چې نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله ډېر په تکلیف کې به اخته و، نو بیا به نبی علیه الصلاة والسلام دا دعا ډېره ویله، لا اله الا الله العظیم الحلیم. دا دعا لږه ځان سره یاده که، 100 کرتې سحر وایه، 100 کرتې ماښام، دې سره به دې انشاءالله ډېره ګزاره وشي. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم. دا ډېره مزیداره دعا ده، یقیني چې ډېره بهترینه دعا ده، ډېره بهترینه. او ورسره خیر دی یو 100 کرتې دا دعا م وایه، بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. نو دا دعاګانې وایه، انشاءالله العزیز دې سره به دې کم از کم د زړه دا تنګي ورسره نه وي. خو لیکن چې کوم هغه ډاکټرانو کومې خبرې کړي، خیر دی په هغې باندې هم لږ عمل کوه. السلام علیکم ورحمة الله.